یو بل خبر را نه پاتې شه د صدقې فطر متعلق، سرسایه متعلق. اخو ما تاسو ته ویلو 300 روپۍ ده، ټیک ده؟ سرسایه فی کس 300 روپۍ ده. خدا یو مسله چې سرسایه دا پچا باندې واجب ده، نو یاد ساتئ یو سړی دی هغه سره 7.5 تولې سونه ده، په هغه باندې واجب ده. 52 تولې چاندي ده، په ده باندې واجب ده. د 52 تولې چاندي برابر نقد پیسې دي، په ده باندې واجب ده. د 52 تولې چاندي برابر سامان تجارت ته د سره، په ده باندې واجب ده. آلات تجارت نه یادوم، ګورې ښه، سامان تجارت یادوم. سامان او آلات کې فرق دی. لکه یو دکان دی، پاغې کې فریج ولاړ دی او دننه پکې پیپسي بوتلې دي، نو دا پیپسي بوتلې شي پرتی دي، دا سامان د تجارت دی. او دا فریج او فریزر چې دی دا آلات د تجارت دی. نو په دې آلات د تجارت او نه زکات شته او نه سرسایه شته، په دې سامان د تجارت باندې دی. ټیک شو؟ یا یو سړی دی هغه سره 1 توله سونه ده، خو ورسره لږ شان چاندي ده یا لږ شان نقد پیسې دي، 500 یا 1000 روپۍ دي. یا په کور کې د ضرورت نه زیات سامان دی، یا د ضرورت نه زیات د سره یو پلاټ دی یا ځمکه ده یا کور دی یا گاډی دی، یا د ضرورت نه زیات د سره یو موبایل دی. یو موبایل دی مثلا دا خو د ضرورت شی دی، او دویم موبایل د ضرورت نه زیات دی. ټیک شو؟ یو گاډی دی ستا د کور د استعمال لپاره دی، او بل گاډی دی هغه د ضرورت نه سیوا دی. یا دغه رنګې په کور کې داسې لوښي پراته دي چې په کال کې یو پیره هم هغه نه دي استعمال شوی، کال کې یو پیره هم، دا هم د ضرورت نه زیات دي. یا کور کې ټي وي پروت دی، ډش پروت دی، یا نور چې کم آلات د لهو لعب پراته دي، دا هم د ضرورت نه زیات دي. پوه شوئ په مسله باندې؟ نو دا یا په کور کې کباړ پروت دی، کباړ یو کباړي مشین دی یا کباړي سیکل دی، او دا فالتو پروت دی. یا دغه رنګې بل یو شی دی خو فالتو په کور کې پروت دی، فالتو. نو دا ټول چې کم دی د دې مالیت که د 52 تولې شاندي برابر کېدو، نو په دې انسان باندې صدقې فطر واجب ده. پوه شو مسله باندې؟ باقی نور که مسایلی هغه تپوس کولی شي. یو سړی دی، دا یو ضروري مسله ده، مسافر دی، دی خپله دی په ترکی کې یا قطر کې دی، په سعودي کې دی، خو بچی په پاکستان کې دي. نو مساله دا ده چې کله په سړي باندې صدقې فطر واجب شي، نو د نابالغو بچو صدقې فطر هم په د واجب شي. دی به د نابالغ اولاد د طرف نه هم ورکوي. په مسله ځان پوهوئ ښه. یو بالغ بچی دی، د هغې صدقې فطر په پلار ورکول واجب نه دي، خو که پلار یې ورکوي نو ډېره ښه خبره ده. دغه رنګې ښځه ده، د هغې صدقې فطر په خاوند ورکول واجب نه دي، خو که خاوند ورکه نو ډېره ښه خبره ده. یو سړی دی، هغه دی خپله په سعودي عرب کې دی، قطر کې دی، ترکی کې دی، سپین کې دی، بل ملک کې دی، او نابالغ بچی په پاکستان کې دي. نو دا انسان چې خپله صدقې فطر ورکوي د کم ځای په حساب به ورکوي، او د دې نابالغه بچو صدقې فطر چې ورکوي نو په کم حساب به ورکوي. نو دا مسله یې زده کوي. دارالعلوم کراچي، بنوري ټاون، المحیط، البرهان، دا 3 کتابونه ما درته ووي، دی دا مسله لیکلې ده چې دا انسان چې په کم ملک کې دی، دی به د هغه ځای په حساب سرسایه ورکوي. که دی په دوبۍ کې دی، نو د دوبۍ په حساب سره د 2 سیرو غنم یا وړو قیمت، ټیک شو، یا د 4 سیره اوربشو یا کجورو یا کشمش او یا پنیر، د دې په حساب هلته چې څومره پیسې جوړیږي، نو دی به په هغه پیسو کې ورکوي، یا د هغه پیسو نه چې څومره پاکستاني روپۍ جوړیږي یا د ملک کرنسي جوړیږي، هغه عمره به ورکوي. پوه شئ په دې مسله باندې؟ او همدقسې دا نابالغه بچو به هم دی د هغه د حساب لګوي. لکه مثلا ګوره دلته یو سړی دی، زمونږ د پاکستان د روپو مطابق 300 روپۍ جوړیږي، او د دوبۍ د حساب 500 روپۍ جوړیږي. نو دی به خپله سرسایه هلته څومره ورکوي؟ 500 روپۍ به ورکوي. او دلته چې کم نابالغ بچی دي، د دوی به 500 روپۍ ورکوي. هغې کې اوس دته اختیار دی چې که دا هلته ورکوي په ریال او په درهم او په ډالر کې، یا که دلته رور ته یا ماما ته ټلیفون وکړي چې زما دومره بچی دي، د 500 د حساب دومره پیسې جوړیږي، هلته یې ورکه. خو مقدار به د هغه حسابي، مقدار به په هغه حساب باندې وي. په دې مسله باندې پوه شوئ؟ باقي سرسایه چې کم دی ګورئ،
زامنو ته نشي ورکولې، لوریانو ته نشي ورکولې، نوسو ته نشي ورکولې، داسې لاندې ورپسې ځه چې څومره هم دستانه پیدا دي. دغه رنګې پلار مور نیا نیکه په بره باندې ځه چې څومره پورې هم ستا نیا نیکونه دي دی ته نشي ورکولې. او دغه رنګې ښځه خاوند ته نشي ورکولې، خاوند ښځې ته نشي ورکولې. نو دا مسائل دي، دا یا ساتي. د دې نه علاوه چې سیدان کم دي، سید خاندان والا دي. سیدان څوک دي دا یا ساتي، مخکې مې هم د طویل او بیا درته ویم. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کم اولاد دي دا سیدان دي. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ، د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ اور د حضرت حارث بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ، د دې چې کم بچی دي دا ټول سیدان دي. نو که حقیقی مانو کې اوسړي د دغه خاندان نه دي نو دای تم صدقه فطر او زکات نشي ورکولې. ٹھیک ده کنه؟ دا د صدقه فطر سرسایه مسائل دي. باقی وګورئ صدقه فطر به ورکوي شاته چې کم سړی د 52 تولې چاندي مقدار مالک نه دی، د سره دومره پیسې نشته، نو دی سرسایه اغشتي شي، دی سرسایه اغشتي شي. نو وګورئ خپل خپلوانو کې کدا سي غریب وي، رور غریب دی، خور غریبه ده، ماما دی، اسخر ده، خواخې ده، کدا غریبانان خپل خپلوانو کې، نو اول چې کم دی دی حقدار دی، دی ته ورکوي. د هغې نه علاوه بیا وګورئ ګاون کې غریبانان وګورئ هغې ته ورکوي. او بیا نن سبا زمانه کې زه وایم د ټولو نه زیات مستحق سره د دی د خپلو خپلوانو سره سره د ستا هغه مسلمانان رونه دي چې ستا د دین خدمت کې شپه ورځ لګیا دي، تا ته امامت کوي، ستا دپاره دین د هغې زده کړه کوي او بیا تا ته د هغه دین نشر اشاعت کوي، هغه تا ته در رسوي. نو هغه که ستا امام دی، که ستا حافظ قرآن دی، که عالم دی، که قاری صاحب دی او هغه مستحق د سرسایې دی، نو بهتره ده چې هغه ته ورکې. نو دا د صدقه فطر او د سرسایې د هغې د استعمال ځایونه دي. الله دې موږ ټول په صحیح طریقې سره موږ ته د دین پوهې او په هغې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.